یو ورور سوال کړی دی چې زمانه په ژوند کې ډېر ګناهونه شوي، فحش کارونه ما کړي دي، غلاګانې وې ما کړي، او غیبت او سود خوراک او دا هر څه مې کړي، بیا مې توبه وویسته او د چا چې مې غیبتونه کړي د هغوی نه مې بخانه وغوښته، کوم مالونه چې مې په غلا والي هغه مې واپس کړو، د سود د مال نه مې ځان خلاص کړو. خو زما او د الله په منځ کې چې کوم ګناهونه دي او هغه شراب څښه او په زنا کې واقع کېده او منځونه نه کول، د هغې نه مې ښه م توبه وویسته، خو په زړه کې مې دا اشکال ده چې په ما خو حد نه دی قایم شوی، نو الله به ما وبخي او که نه. داسې مسلمانان او مؤمنان هم دنیا کې شته، ته دې ته مه ګوره چې د ګناهونه ډېر کړي، دې ته وګوره په ما حد نه دی قایم شوی. ګناهونه خو هغه کړي، غلطي ده شوې، اوس یې د ایمان ته وګوره، دا ورور تپوس کوي چې په ما خو حد نه دی قایم شوی، نو الله به مه وبخي او که نه. او که دا توبه داسې نه قبلېږي نو چې بیا زه ځان یو محکمې ته داسې ادارې ته ځان حواله کړم چې په ما باندې رجم ثابتېږي یا لاس پرې کول په ما ثابتېږي، نو چې هغه ما سره وکړي. الجواب، زمونږ ګناهونه که ډېر هم غټ شي، د الله رحمت د هغې نه پراخه دی. زمونږ ګناهونه که ډېر هم غټ شي نو د الله رحمت څه دی؟ د هغې نه پراخه دی. یو انسان توبه وویسته دغه کافي ده، او حقوق العباد د بندګانو چې کوم حقوق دی هغه هغوی ته واپس کړي، هغه دې ورو کړو. د الله او د ده په منځ کې چې کومه ده په هغې کې توبه وباسي، بخانه دې غواړي، پښیمانه دې شي، بیا دې دا ګناه نه کوي، الله به له توبه قبوله کړي. د توبې په شرطونو کې دا شرط نشته چې په ده باندې به حد قایمېږي، بلکې دې ورور له زه دا زیری ورکومه چې ته خو دا وایې چې الله به درله دا ګناهونه وبخي، او که نه زه ته دا وایم الله به درله دا ګناهونه په نیکیانو کې بدل کړي. الله په قرآن کې الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، چا چې توبه وویسته او نیک عمل یې شروع کړو، د الله دې رحمت ته ګوره، فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، الله به دا بدیانې په نیکیانو کې بدلې کړي. نو حدود اله قایمیږي چې کله قاضي او د وخت خلیفه او باچا ته خبره ورسي، اله به حد قایمیږي چې هغه ته نه رسېدلي، نو بیا ځان پټول غوره دي. الله د باندې پرده واچوله، نو ځان پټ ساته او توبه وباسه. د عباده بن صامت رضی الله عنه حدیث دی چې رسول صلی الله علیه وسلم چې کله بیعت کو پای کې دا خبره وکړه، که په تاسو کې څوک په دې بیعت باندې ودرېدو مضبوط، نه الله به له اجر ورکوي، او که چا د دې خلاف ورزي وکړه او څه سزا ورته میلاو شوه د شریعت ته طرف نه، دی کفاره شوه. ومن اصاب منها شیئا، دې ته غوږ کېږدئ. او که چا دا ګناهونه وکړو، لکه رسول صلی الله علیه وسلم د زنانو سره یو بیعت دا کړو چې زنا به نه کوي، اوس یو زنانه ده وشوه دې زنا. ومن اصاب منها شیئا من ذلك د دې کارونو نه، فستره الله فهو الى الله، او الله به پرده واچوله او حد پې قایم نه شو، د ده معامله له چا سره ده؟ د الله سره. یو حدیث کې دا هم راځي چې ماعز رضی الله عنه کله راغی په رسول الله پسې، یا رسول الله په ما حد قایم که ما زنا کړې ده. صحابه کرام رسول صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته وی هل ترکتموه لعله ان يتوب فيتوب الله عليه، سړی به چې داسې لار به مو له کتلی وي، الله به توبه ویستې، الله به له توبه قبوله کړی. هغه راته د هغه ایمان و، نه رسول الله په ما حد قایم کړي، ځکه به رسول صلی تعدیم نه کوله، په حد قایم وي، یو بس راوی نیسي، وی یا رسول الله حد قایم کړي. رسول صلی الله سړي دا خوله بین کې شراب اسکري دی، نه یا رسول الله شراب نه اسکي، لیونی خو نه، لیونی خو نه، بس ټولې خبرې دي دپاره چې الله باندې پرده اچولی عزت. او بیا مراد غامدي قبیلې والا ښځه چې راله په رسول پسې، یا رسول الله زنا مې کړې، په خېټه مې بچی یم دی. زه رسول صلی الله ورته وویې لاړه شي چې د ماشوم پیدا شي بیا راشي، ما ته ودا که لاړه وي لاړه، بیا راله ماشوم پیدا شو، ماشوم یې ځان سره راوړو او راله.
رسول صلی الله علیه وسلم دا ماشوم چې دومره شي چې خوراک په خپله کوي بیا راشي 2 کاله بعد دغه زنانه بیا راغله او هغه ماشوم یې د ګوتې نیولی و د هغه سره په لاس کې ډوډۍ و یا رسول الله دغه خوراک ته به خپله کوي بیا رسول صلی الله علیه وسلم حد پې قایم کوي رجم کړی شو اوس دا د هغه خپل ایمان دی چې دا وخته پورې نه غلی کېږي چې څوک پورې دا حد پې نه قایم شوی په دې یره کې چې دا خو مانه ګناه شوی خو که چېرته دا سړی په ځان باندې دا پرده پرېږدي کومه چې پې الله اچولې ده لکه حدیث کې درځي امام مالک رحم الله راوړی په موطا کې رسول صلی الله علیه وسلم دا ووایي چې هغه کارونه مه کوئ چې د هغې د لاسه په تاسو باندې حدود قایمېږي ومن اصاب من هذه القاذورات شيئا په دې غلطو کارونو کې که څوک واقع شي څوک انسان خطا شو فليستتر بستر الله نو ځان دې په هغه پرده کې پټ کړي کومه پرده چې په الله اچولې ده فإنه من يبدي لنا صفحته او كچارة حقیقت بیان کو زمو خواله راغی نقم عليه كتاب الله نبیو بمغه حدود لازم قائموکم جل ویلی مطلب دا شو چې قاضي ته خبر راورسېده به حد قائمي حکومت وخت خبر راورسېده بیا به حد قائمي خدا سړی که ځان پټ کی نو دغه ول ډېره غوره او توبه دې وباسي الله به له توبه قبول کی چې کله د توبې د شروط پکې الله سبحانه وتعالی موږ ټول له توفیق راکړي د توبې د وستو والله اعلم